امریکا د افغانستان زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر عاجله مرسته اعلان کړه. په سلامونو هرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغانستان کې د وروستي زلزلې ځپلو افغانانو سره 55 میلیونه ډالر بیړنۍ بشردوستانه مرسته کوي. دغه وزارت خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د جون د 22مې زلزلې د افغانانو بشري کړکېچ چې له اوږدې مودې دوام موندلی لا پسې سخت کړی دی. اعلامیه وایي د امریکا له مالي ملاتړ برخمنو شریکانو له دې طبي پیښې وروسته بیړنۍ روغتیایي مرسته ورسوله او ولسمشر بایډن د نورو اړتیاوو او ارزولو لارښوونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوس د ولسمشر بایډن د همدې لارښوونې پایله کې د دغه هیواد د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان سره د 55 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه عاجله اضافه بشردوستانه مرسته اعلان کړې. د افغانستان سویل ختیځ پکتیکا کې پوره یوه اونۍ وړاندې د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزلې د سر او مال درانه زیانونه واړول. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.